د کرونا وایرس ناروغانو ته روغتونونه جوړیږي. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشري ماڼۍ عملیاتي اداره په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې د کرونا وایرس د درملنې لپاره روغتونونه جوړ شوي. د ولسمشري ماڼۍ عملیاتي اداره وایي ټاکل شوي چې په څو راتلونکو اونیو کې به په هرات او نیمروز کې 100 بستریز او د کابل په 4 ولسوالیو او یوه ناحیه کې د کرونا د درملنې 55 بستریز روغتونونه جوړ شي. ویل کېږي دا 50 بستریز روغتونونه به د کابل په موسهي، چار اسیاب، خاکی جبار، د سبز ولسوالیو او 12مه ناحیه کې په 21 ورځو کې بشپړ شي. دغه اداره تر راتلونکي 8 ورځو پورې په هرات کې د 100 بستریز روغتون د جوړېدو خبر هم ورکوي او وایي د هرات په 100 بستریز روغتون کې 12 ورځې 3 شپېته کس کار کوي چې 80 سلنه چارې یې بشپړې شوي دي او راتلونکي 10 ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. مننه. ژوندي اوسئ.